په هوایي ډګر کې تخریب شوې الوتکې د رغېدو په حال کې دي. دغه الوتکې چا او ولې تخریب کړي دي؟ آیا افغان انجینران د دغو تخریب شویو الوتکو د رغولو وړتیا لري؟ دغه بلاک هاک طیاره په 7 میاشتو ترمیم لاندې جوړه شوله. دا مهال اسلامي امارت څومره الوتکې لري؟ د اسلامي امارت ملي دفاع وزارت د یوې بلې بلیک هاک الوتکې د ترمیم او بشپړ جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه الوتکې چې مخکې د جمهوري نظام تر لاس لاندې وې، امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په دې موخه تخریب کړي دي ترڅو افغانان ګټه ورڅخه وانخلي. باید یادونه وشي چې امریکایي ځواکونو په هوایي ډګر کې د الوتکو سربیره موټرونه او تاسیسات هم د بارودو په وسیله تخریب کړي وو. اوس د ملي دفاع وزارت وایي چې تخنیکي ټیمونه یې کار کوي ترڅو دغه تخریب شوي الوتکې بیرته ورغوي او الوت ته یې چمتو کړي. دوی زیاتوي چې دغه الوتکه د 7 میاشتو په دوران کې د افغاني انجینریانو په زیار جوړه او الوت ته چمتو شوې ده، او دغه راز پر یو شمېر نورو الوتکو هم کار روان دی چې ژر به جوړې او ګټې اخیستنې ته چمتو شي. دغه بلاک هاک طیاره په 7 میاشتو ترمیم لاندې جوړه شوله او زموږ تخنیکي او انجینرانو په خپل مټ جوړه کړله. مسؤلین وایي چې د اسلامي امارت رهبري ژمنه ده ترڅو په افغانستان کې یو خپلواک او پرمختللی هوایي ځواک رامنځته کړي ترڅو له افغانستان څخه په میړانه دفاع وکړي. د اسلامي امارت مشران ټول په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې یو خپلواک قوای هوایي جوړه او رامنځته شي، په خپل لاس باندې مضبوطه او جوړه شي. وینو د شهید